پاکستانیو پوځیانو په کشمیر کې پر هندیانو مرګونه برید کړی او مرګ ژوبله هم اړولې ده او د هند او پاکستان جګړې ته د اسلامي امارت د یو غړي غبرګون بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه کتلی شئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د هند پوځ وایي په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 3 ولسي هندیان وژل شوي دي. د هند پوځ وایي چې په کشمیر کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو کې 3 ټولیز کسان وژل شوي دي. دا په داسې مهال کې ده چې پر پاکستان د هند بریدونو په پایله کې 8 کسان وژل شوي او 33 نور ټپیان دي. له دغو بریدونو وروسته هند پر پاکستان د خپلو پوځي اپریشنونو دفاع وکړه او ویل دغه اقدامونه موخیز او مسؤلانه وو. هیڅ ولسي وګړی اقتصادي یا د پاکستان پوځي موخې په نښه شوي نه دي او یوازې ترهګرې اډې تر پیژندلو وروسته په نښه شوي دي. د اسلامي امارت پخوانی غړی چې د افغانستان د خلاصون عالی شورا په نوم د یو سیاسي جوړښت رهبري هم کوله د پاکستان او هند ترمنځ کړکېچ ته په غبرګون کې پر خپل ایکس لیکلي جنگ زیان او ډیر منفي اړخونه لري. د نوموړي په وینا په جنگونو کې د ملکی او پوځي توپیر نه کیږي او د حق او ناحق معلومول پکې خورا ګران کار دی. د جنگونو قربانیان ټولیز وګړي وي. جنگونه د سیاسي اختلافونو لپاره وي او د ملت په خیر نه دي. نوموړي توصیه کړې چې د جګړو تر پیلولو وړاندې باید د جګړو ژور تحلیل او درک وشي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.